ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د جمعې په ورځ خو موږ د سیرت درسونه کوو، خو یو دوه هفتې بعد انشاءالله که ژوند والله وغوښته نو د تفسیر دوره به شروع کیږي، او د سیرت دا درسونه یو بل سره تړلی شوي دي. منځ کې ډېر وخت موږ ونه کړو، اوس بیا یې ورځ دوه وکړو، بیا یې پرېږدو، نو خبر به زموږ نه ټوله ګډه وډه شي. نو نن به دا نشست او دا ناسته د الله د کتاب سره وکړو، او په وختونو کې هغه وخت ډېر قیمتي دی چې هغه د الله په عبادت کې تیر شي، او بیا هغه عبادت او هغه مجلس او هغه خبرې چې د الله د کتاب سره تعلق ساتي، هغه بیا په دې عبادتونو کې په لویو عباداتو کې راځي. الله رب العزت دې موږ له هر وخت توفیق راکړي چې په دیني مجالسو کې کینو پاسو، او الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او په حدیث باندې. که چېرته یو انسان ته 1000 کاله عمر میلاو شي که نه 1000 کاله، او دی ناست او د الله په کتاب کې سوچ کوي او فکر کوي، نو بیا به هم د لږ څه باندې پوه شي او ډېر څه به ترې پاتې. خو موږ هغه کوشش کوو، او د دې دپاره چې په اهل القرآن کې راشو. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر صحابه کرامو ته ووایي، وی په دې خلکو کې د الله خاص خلک دي. صحابه کرامو یا رسول الله د الله خاص څوک دي؟ وی اهل القرآن هم اهل الله. قرآن والا دا د الله خاص خلک دي. قرآن والا کې دننه څوک رالو چې قرآن لولي، ترجمه کوي، تفسیر زده کوي، عمل پې کوي، بل ته ښیي، مصحف نشر کوي، او چې څه پکې دې سره تعلق ساتي، دا ټول په دې کې دننه الحمدلله رالو. خو په سر کې هغه دي چې په قرآن باندې عمل کوي. قرآن باندې عمل در ټولو نه اوچت او اولنی کار دی. صرف ترجمه، صرف تفسیر، صرف مجلس کې وخت تېرول، دا خو الټه ته په ځان باندې قرآن ته په ځان باندې حجت جوړي. قیامت په ورځ به الله ته وایي چې الله دا اورېدلی و، دی پکې ناست و، بیا به هم دا عمل نه دی کړی، دا خو ته په ځان باندې حجت جوړي. ځکه روایت کې راځي چې قیامت په ورځ به قرآن د بعضو خلکو دپاره حجتي او په بعضو باندې به حجتي. د بعضو دپاره به دپاره مطلب دا دی چې الله ته به وایي چې یا الله دا عمل کړی و، د ځان ستړی کړی و، یا الله دې وبخه، سپارش به کوي او ګوایي به ورکوي د دې سړي دپاره، او په بعضو باندې به ګوایي ورکوي چې یا الله دا عمل نه دی کړی، دا اورېدلی دی، د پې ځان پوه کړی دی، خو بیا تیم دی لري. نو کوشش کوو چې ته په هغه خلکو کې راشي چې قرآن به د هغوی دپاره حجت وي، د هغوی دپاره به د الله سره خبره کوي، د هغوی دپاره به سپارش کوي. ته کوشش وکړي چې دې خلکو کې راشي. ها، قرآني مجالس موږ یو 2-3 کسه خبرې کړې مو په دې کې 2-3 مجالسو کې، او ډېرې خوږې خبرې دي، ځکه چې تعلق ساتي د الله د خبرو سره، او د الله رب العزت خبرې خوږې دي، او د هغه خبرې هغه دي چې انسان پې مړېږي نه. اوس دا هفته 2 پاتې دي تفسیر دورې شروع کولو ته، لکه سړی چې یو لوی نعمت ته په انتظار وي. لکه چېرته چې په ژوند کې دا تفسیر موږ ویلی نه، یا چېرته ما پړاو کړی نه، داسې ورته سړی خوشحالي. وجه دا دی چې دا خبرې ډېرې د ډېر اوچت رب دی، د هغه ذات دی چې هغه زمونږ معبود دی، موږ د هغه عبادت کوو.
موږ هغه ته سجده لګوو، موږ هغه ته رکوع کوو. دلته زموږ دا راجمع کېده د هغه دپاره دي. مخلوق دپاره نه څوک داسې راجمع کېدی شي، او که راجمع شي هغه به چېرته عارضي، هغه به وختي توري. نه د مخلوق خبرې داسې ښایسته په چا باندې لګي الا د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې. وجه دا ده چې هغه هم وحي د احادیث د رسول صلی الله علیه وسلم، دا هم د وحي یو قسم دی. قرآن کې یو آیت دی، او دا ما تاسو ته تفسیر په ما ته چې څومره یاد دي، ما تفسیر په یو دوره کې دا خبره کړې مو او بیا به م راشي. د قرآن کې ځای په ځای الله رب العزت موږ ته اوچت خویونه ښوولي دي او د سپکو خویونو نه یې منع کړي. که دا قرآن ته د اول سر نه راواغستو د آخري سره پورې دې ولوستو، څومره چې ادب دی او سړیتوب دی او اوچت خوی دی هغه په دې قرآن کې دننه دي. د سپکو خبرو عاداتو تذکیره په کې هم راغلې ده د خویونو، د دې لپاره ته دې ځان وساتي. او ځکه کله چې د عایشه رضی الله عنها نه تپوس شو چې ای د مؤمنانو مور، کیف کان خلق النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو؟ هغې ورته ویل وراره وي ته اما تقرأ القرآن، ته قرآن نه لولي؟ هغې ویل قرآن خو لولم. کان خلقه القرآن، د دې قرآن کې چې کوم خوی خوی شوی دی که نه، دا دروند خوی د مؤمن دقه د هغه اخلاق. قرآن الله رالیږلی دی دپاره دی چې موږ ته اخلاق یې زده کړو، موږ ته خوی زده کړو، موږ سړیتوب یې زده کړو، موږ ناسته پاسته یې زده کړو. قرآن دې دپاره دی چې په موږ باندې اثر وکړي. په دې قرآن کې یو اوچت خوی په واقعه د هارون او موسی علیهم السلام کې ذکر شوی دی. هارون علیه السلام دا د موسی علیه السلام مشر و، او موسی علیه السلام ته غوره و. کله داسې کېږي کشر د مشر نه غوره وي. د تقسیم د الله دی. زه د مال خبره نه کوم، مال کې خو موږ لیدلي چې کېدی شي د کشر رزق پراخه وي د مشر نه، او زموږ په معاشرو کې خو د انسان تللی کېږي هم په مال باندې. ښه سړی څوک دی چې مال یې ډېر وي، اگر که دی د روپۍ سړی نه وي، خو چې پیسو سره ډېر دا حاجي صاحب هم دی او دا ښه سړی هم دی او دا محترم هم دی او دا قدرمن هم دی. خو که سبا له دا روپۍ ته لاړې نو حاجي صاحب بیا صفر شو، ځکه دا تله چې ده دا غلطه ده. یعنې ته څنګه نن یو سړي ته ښه سړی وې او سبا هغه ښه سړی نه دی. ولې؟ ځکه چې د هغه سره مال نه و. دا خو څه تلل نه شو، دا خو څه معیار نه شو. یو سړی دیندار دی، په دیندارۍ، په علم، په سړیتوب، په اخلاقو سره اوچتي، دا اوس یو معیار دی او تله. نو کله کشر د مشر نه غوره لکه موسی علیه السلام چې غوره د هارون علیه السلام. الله رب العزت چې کله د موسی علیه السلام سره خبرې کولې په کوی تور باندې، او دا خبره ورته کوله وي ته به ځې او د فرعون په دربار کې او هغه له به دعوت ورکړې او هغه مخې ته به ودرېږي او هغه ته به زما توحید بیانوي چې الله خالص یو دی، ته رب نه. دا ډېر ګران کار. نو هغه ورته بیا دا وایي چې یا الله واجعل لي وزیرا من اهلي، زما سره یو کس، یو وزیر، یو ملګری وګرځوه زما د خاندان. هارون اخي، چې هغه زما ورور دی هارون علیه السلام. اوس زما دې خبرې ته به غوږ کېدی. یو خو هغه دا ووایي. دویم ځکه الله وایي هغه ووایي واخي هارون هو افصح مني، یا الله زما ورور چې دی که نه هارون علیه السلام هغه په خبرو کې زما نه زیات فصاحت لري، د هغه د خبرو انداز زما دی نه اوچت دی. سړی به ما ته وایي ته ما ته دلته څه کیسه راته بیانې د موسی او د هارون علیهم السلام که نه، زه تاته یو خوی ښیم. اولنی خوی ګوره د رور دپاره خیر غواړي. یا الله ما سره یو کس ملګری که څوک زما دا رور، یعنې زما د رور له نبوت ورکړه
چې دیم نبي شي. دلته اولنی خوی دی زده که پاک زړه دا د مؤمن زړه وي. دا نه چې تا ته یو سړی وایي چې زه نن کار له تللی وم دیاړۍ له تللی وم او صرف په دیاړۍ باندې ستا تندی تریو شي، دا خو د نن بیا ډوډۍ وخوړه، دا خو دی بیا نن دمه دی، کور مې جوړ کړو، کور دا خو د بچو سرې په سوري لاندې شو، داسې چلو شو، دا خو دی په عزت شو، دا خو دی الله د ذلت نه وساتو. دا د ډېرو خلکو زړونه زه د بعضو نه وایم، د ډېرو او تعجب باله وکړي که نه چې ستا د مور پلار نه پیدا یي او تا ته زړه کې دا پراته وي، بیا به تعجب باله وکړي. ظاهري ډول پرېږدوه، په دې ظاهري سټیټس و میسټس باندې او په دې ظاهري ټیک ټاک او ویډیوګانو باندې کار نه کړي، ورور دي سي، ورور کته، ورور بره او تره دي سي او ماما دي سي او پلار دي سي. اصل معامله هغه د زړه ده. زړه دې څنګه دی؟ دا خو هسې سټیټس دی، سټیټس یې شي ته وایي. حقیقي ژوند له راشه، حقیقي ژوند څنګه دی؟ ستا زړه خپل ورور ته څنګه دی؟ ستا زړه خپل ملګري ته څنګه دی؟ پلار ته، ماما ته، کاکا ته، معاشرې والا ته ستا زړه څنګه دی؟ دا د موسی علیه السلام زړه، اوس ته وګوره ستا زړه څنګه دی؟ یو سړی دی هغه په یو ځای کې په کار شو او الله رب العزت پې رحم وکړو، درک دریځه پې ولګېدو او هغه ورته تاله به دا درکړو، تاله به دا درکړو، تاله به دا. ده پکې دا ووایي زما یو ملګری هم دی که هغه پکې به کار کوي. دا هغه زړه دی چې د مؤمن خیرخوا زړه دی او دا دله زه لیکل در کوم د الله په کور کې او دا خبره یاده کړي، دا انسان چرته به هم نه خرابېږي. ځکه چې چا چې د مسلمان دپاره خیرخواهي لټولې ده که نه، رب په دنیا او په آخرت کې هغه عزتمند ساتلی دی، هغه یې اوچت ساتلی دی، هغه یې په حیا او په عزت کې ساتلی دی. او چا چې د مسلمان د رغړولو کوشش کړی دی او کوشش یې کړی چې د مسلمان ذلیله شي، هغه حدیث مو تاسو ته یاد دي که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ووایي څوک چې د مسلمان نه پرده اوچتوي، څوک چې د مسلمان نه پرده اوچتوي، حدیث کې دي څوک چې تتبع کوي د عورات المسلمین، عورات مطلب عزتونه د مسلمانانو هغه لټوي او د هغې نه پرده اوچتوي. څنګه پرده اوچتوي؟ کوشش کوي چې زه یې وشرموم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله رب العزت به د ده نه پرده اوچته کړي د ده د کور په منځ کې، د ده نه پرده اوچته کړي په کوم ځای کې؟ کور په منځ کې. مطلب دی چا ته به وشرمېږي؟ خپلې ښځې ته، خپلو بچو ته، مور پلار ته، خپلو خلکو ته به الله وشرموي. ولې؟ ځکه چې د نورو نه پردې اوچتوي. که ته دې سوچ کې که نه چې زه د بل چا دپاره شر غواړم او ما ته به خیر را رسي همیشه، نو بس ستا په دماغو کې ډش شوی دی. او که ته دې سوچ کې چې زه که هر څه وکړمه هغه څه خبره نه ده، خو بل به هغه څه کوي چې هغه مناسب وي او هغه اوچت خو وي، دا ستا غلط سوچ دی. ته چې څه کوې هغه به درسره کېږي. یو زړه دا دی یاره وي زمونږ ورور دی که هغه هم ځان سره په کار کوي، ډېر تکړه سړی دی، ډېر اوچت سړی دی، هغه ته ځان سره ولګوي او ته یې صحیح ده راوړه. څومره خیر والی انسان دی چې د ده په ذریعه د یو کور چوله چلېږي، څومره خیر واله دی. یو مسلمان زړه خفه و په غم کې و هغه زړه خوشحاله شو، هسې ته وګوره الله په دې خپلو بندګانو څومره مین دی. یو حدیث کې راځي وایي دا ټوله دنیا چې زایله شي، ټوله دنیا ورانه شي، دا د الله په نیز وړه ده چې یو انسان بې ګناه ووژلی شي، د دې نه وړه ده. ټوله دنیا دې ختمه شي، دا د الله په نیز غټه خبره نه ده د دې نه چې یو انسان دې بې ګناه ووژلی شي. دلیل دی چې الله په دې خپلو بندګانو ډېر مین دی. اوس ته سوچ کوه یو بنده زړه غمونو سورې سورې کړی او خفه و، یو ټینشن و بل، او دا زړه خوشحاله شو، رب تعالی څه درکوي. زه اکثر ملګرو ته وایم، زه ورته وایم بني اسرائیلو کې چې هغه زیناکاره ښځه وه سپي له اوبه ورکړې وې،
الله چرته بوتله زناکاره او به چاله ورکړي او چې ته د الله یو بنده سره ښه وکړي الله به تعالی څه درکوي هغې خو د سپي سره ښه وکړو د سپي سره یې ښه وکړو الله جنت ته بوتله و زناکاره او چې ته راولګې د الله یو بنده سره او هغه بنده بیا مسلمان بنده او په ته یې حقونه هم دي او ته د هغه سره ښه وکړې الله به تعالی څه درکوي ته دا انتظار مه کوه لکه بعض خلک دا ته مې یو فایده ذکر کړم بعض خلک چا سره ښه وکړي بس دغه ورته دواګانې کوه دواګانې راته ډېرې کوه دې وینا ته ضرورت هم نشته چې ما ته دواګانې کوه دی که دوا کوي او که نه کوي په عرش یو رب دی هغه د هر څه یي هغه د هر څه ییني تا چې د زړه خوشحاله کړو که تا چې به د راحت راوسته الله په توفیق سره دغه الله ییني د دې ورته بدل درکوي دا و خوی د موسی علیه السلام زړه صفا بیا موسی علیه السلام خو ډېر اوچت و نو هغه د هغه خپل ورور صفت وکړو وایي دې زما نه غوره دی الله اکبر دې مقام ته رسېده هسې اورېدو کې ډېر اسان دي اورېدو کې څه دي کولو کې ډېر ګران دي والله ډېر ګران دي یعنې تا دې اوس یو کس دې تا غوره کړي د څه شي لپاره او ته ورته ووایي چې دا پلانې چې دی زما نه غوره دی دا ډېر ګران کار دی دا خو هسې اورېدو کې ورته موږ ټول سر شړپو را شړپو چې جي 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 او ډېر اوچت خوی دی خو دا ځان کې راوسته ډېر ګران کار دی ډېر ګران دی الله دې موږ کې راوړي چې ته خپل ورور د ځان نه هم اوچت ګڼې او هغه کې چې کوم ښه صفات دي هغه وله بیانې نو دې نه دا خوی راووتو چې په چا کې ښه صفات دي او اوچت صفات دي هغه منل او د هغې بیانول دا د انبیاو اخلاق دي دا د چا اخلاق دي بعض خو هغه دي چې څوک دې کله تپوس وکړي د چا په باره کې یا پلاني باره کې ته څه یاره پلانې توبې وباسه څه چل دی توبې وباسه زناور دی څاروی دی شیطان دی څه چل حدیث سره اوس صحیح نه ده ویلو دا دومره شیطاني خوی په ده کې پروت دی شیطاني ورته زه یم زه به ته په دې هم دلیل وښیم چې دا ولې شیطاني خوی ورته زه یم بس غلی شه دا ټکې نه دا ډېر خطرناک د منافقت صفت دی چاته وویل بس د دې څه مطلب دی بس غلی شه نقیب صاحب بارک الله فیک هغه دومره جافي دي چې هغه په دې لږ وخت کې به زه تا ته بس او بس پکې لازم دي چې ښه سړی کړي بس پرېږده پردې پرې رااچوه نو تا خو به شرمونه وشرمه اوس به پردې پرې رااچوه تا خو د لاول سر نه ټک وکړو پلانې ته یې څه پېژنې اوس به بس پرېږده پردې دا ته یې څه پېژنې تا خو ټک وکړو اوس ته ما ته یې پردې پرې رااچوه تا به د اول سر نه په هغه پرده راچولې وې نو د انبیاو خوی څه دی په چا کې چې ښه صفات دي هغه بیانې هغه مني ما ووایي دا شیطاني خوی شیطاني ورته ما ولې ووایي دلیل ته به اوس وکړې کله چې الله رب العزت دی دغه ته وویلې ابلیس ته ملایکو ته ووایي سجده ولګوي او ابلیس پکې و الله وایي ټولو سجده ولګوله الا ابلیس سوی د ابلیس نه ابا واستکبر انکار یې وکړو تکبر یې وکړو په بل ځای کې الله وایي ده وایي چې قال انا خیر من زه د ده نه غوره یم خیال دې دی که نه اوس دوه خویونه تاسو ته ما بیان کړو ستاسو خپله مرضي ده یو طرف ته دی موسی علیه السلام و اخي هارون هو افصح مني او زما ورور هارون ګوره زما نه غوره دی په خبرو کې بل طرف ته دی ابلیس قال انا خیر من زه د ده نه غوره یم فرق اوس ته معلوم کړه زه د ده نه غوره یم او هغه وایي هغه زما نه غوره دی دا د مؤمن زړه دی دلته راته د ابلیس خوی دی دلته هغه خوی او اخلاق دي چې هغه رحمان ښوولي دي دلته هغه خوی دی چې هغه شیطان ښوولی دی ځان به که ته ښه سړی مې موږ منو ته به ښه سړی خو د خپل ښه سړیتوب کې به د بل چا هغه ښه سړیتوب او ښه صفات هغه د هغې د لاسه بلکل ختمی نه پلانې څنګه سړی دی ښه صفات پکې شته ښه صفا وایه په ده کې دا صفات دي
د کې دا صفت ښه دی، د کې دا صفت ښه دی، د کې دا تا نه ښه دی، وایي زموږ نه ښه دی، او دا درته ووایم ښه مطمئن اوسه. په دې جملې سره ستا رزق ګوره څوک نه شي خوړی. هلته موږ ته دا یره هم ده که نه، لکه اوس که زه ووایم چې دا پلانې دا احمد چې دی دې زما نه په درسونو او بیانونو کې څه دی ښه دی، او د ده فصاحت زما نه زیات دی، او دی چې خبرې کوي زما دا خبرې دومره اثر نه نه، نو ته به څه خورې بیا؟ ته خو دا خبرې کې خو ته به خورې څه؟ دا سیډونه دا خبرې سیډ ته کېده، ته به خورې څه او ته به کې څه؟ دا ټولې فیصلې په تقدیر کې شوي دي، زه به خورم څه او زه به کوم څه. خو درته دا ووایم یقیني چې کله د پکې دا خوی وکړه الله به دې چېرته نه ضایع کوي. ته د مؤمن دپاره خیر غواړې، الله ستا دپاره خیر د خیر او د ښېګړې اراده به کړي، او چې د مؤمن دپاره دې شر غوښتو ته به کې لاړې. نو څه خیال لري دې بس فایدې مبارکې اوچته فایده وکړه. نو ما که څه تفسیر دوره کې ذکر کړی و، ذکر کړی مو د آخري دوره کې که څه ما ذکر کړی و دا فایده. ها یو بل آیت دی قرآن کې سورت لقمان کې، دا ډېر اهم دی خصوصا د دې مسافرو دپاره، ټولو مسلمانانو دپاره عموما خصوصا مسافرو دپاره. مسافر زه ولې وایم دې مسافرو ته مسلې ډېرې ما ته پته ده که نه، زه د دوی په منځ کې اوسېږم او پخپله ځم د خپل ملک نه بهر یم، زه سره دې ملک خو نه یم، نو ما ته د دوی مسلې معلومې دي او کوشش هم کوم چې مسلې معلومې کړم. زه ته یو آیت هغه بیانوم او په هغې کې به سوچ او فکر وکړې او رب العزت به درته دومره سکون نصیب کړي او ډېرې مسلې به دې په دې آیت سره او په دې کې په سوچ سره حل شي. سورة لقمان کې الله وایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او یو نفس تم دا پته نشته چې سبا به څه کېږي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سبا به ته څه کې هېڅ پته نشته. سړی به وایي ته ما ته څه بیانې، هسې دې کې لږ سوچ کوو، خبره صرف د ترجمې نه ده. دا موږ چې وایو قرآني مجالس معنی د قرآن سره وخت تېرول په زیر او زبر سره، دې کې سوچ کول، دې کې فکر کول. سبا پته نشته چې څه به کېږي. نو زه تا ته دا وایم کیدی شي سبا هغه ته چې غټ غم راغستی دی هغه د دې نن نه غوره وي، ځکه چې موږ ته یې پته نشته. یوه نشي کېدی نو دومره ټینشن داسې شي. سبا کیدی شي دا نن چې کوم غم ستا په دې زړه پروت دی سبا نه وي. سبا دا نن چې ته د قرضو په مسله کې پروت دی سبا به نه وي. کیدی شي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، ما ته څه پته. موږ ته دا سبا یو بو ښکاري همیشه چې سبا یو بو دی یو بلا ده. کیدی شي سبا زما دا حالات الله بدل کړي او بدل شوي نه دي. د ډېرو خلکو حالات الله په سبا کې بدل کړي دي. غریبو سبا له څه مالدارو، او سبا له دا مطلب نه دی چې بس د دا چې نور راوختو. سبا له مطلب څه دی؟ روان وخت کې موږ چې وایو که نه سبا له څه کول غواړي، نو سبا له مطلب زموږ د خبرې دا نه چې سبا له د سحر له، سبا له مطلب څه دی؟ را روان ژوند له څه کول غواړي. سبا له مالدارو ډېر داسې دي نن بیمار سبا له روغ، نن غم ځپلی غم وهلی سبا له غم نو خوشحاله، سبا له په سکون و، نن په یره کې و سبا له په امن کې، نن ټینشن کې و سبا له ټینشن نه. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم د سبا نه یو بو مه جوړوئ، کیدی شي سبا قصه بدله وي. الله یې نشي بدلولی؟ بدلولی شي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کوم رب چې صرف د هغه په دې سره هر څه کوي چې شه وشي، هغه ته ستا د حالات بدلول سي.
نو زه تاسو ته یو خبره درته دا کو په حیثیت د ورور د یو ملګري د یو مشر د یو کشر سبا نه مه هېرېږه د سبا نه مه هېرېږه سبا د رب په لاس کې دی او کیدی شي سبا د نن نه ښایي یو خو دا ده یو سړی ما ته وایي ته دا څنګه خبره کوې زه هم موږ ته پته نشته نو یېرېږو تې څه ده دویمه دا درته یو نصیحت کو د سبا دومره غم مه کوه چې هغه کومه ورځ کې ته یې هغه دنه ګډوډه شي اوس ګوره زمانه درې قسمه ده بیا زه به داسې ووایم تعبیر به داسې وکړم که صحیح چې ورځې درې قسمه دي یو هغه چې تېره شوې ده یو هغه چې را روانه ده یو هغه چې ته پکې یې په دې ټولو کې یقیني او تا ته نږدې کومه یوه ده ته چې پکې یې او ډېر ساده ګل سړی به چې د ماضي دومره ټینشن دی د ماضي بعض خبرې سړی نه هېروي خو دومره ټینشن د ماضي اخسته چې ته پې هغه ورځ خراب پکې کومه کې چې ته یې تا ګټه وکړه که تا تاوان وکړو تاوان د سبا موږ ته پته شته هېڅ پته نشته د سبا د لاسه هغه خبره چې شتي نه تا هغه ورځ خراب کړه کومه چې یقیني ته پکې نو تا ګټه وکړه که تا تاوان وکړو تاوان وکړو او زه تا ته وایم تا سره د سبا غم دی که نه کیدای شي سبا ته مړې بیا به څه کوو تا سره د سبا غم دی او سبا به ته نه یې یا سبا خو موږ ته پته شتي نه چې دا به زموږ په ژوند کې یو که نه به یو دومره موږ هغې ټینشن راول صحیح ده لږ ډېر غم کول دا د انسان فطرت دی لږ ډېر په حدودو کې دننه هېڅ خبره نه ده اوس داسې غم چې انسان پې هغه ورځ خپله خرابه کړي به کوم کې چې ژوند تېری یقیني دا د لوی تاوان وکړو زه نن د څه ورځ ده د جمعې ورځ وه او شپه د خالي ده صحیح شو یو سړي سره د جمعې په ورځ ټینشن دی د خالي د ورځې چې څه به کېږي سبا او د جمعې ورځ یې ټوله په غم کې تېره کړه ملګري پکې چکر له لاړو بعضو پکې ښه عبادات وکړو سوره کهف تلاوت یې وکړو جمعې مانځه لګړ جومات ته لاړو لرې دعاګانې پکې وغوښتې بعضو پکې پروګرامونه وکړو د خوراک څښاک بعضو پکې سیر سپاټې وکړي چکر یې ووهلې او دی پروت دی چې سبا به څه کېږي ښه نو ده سراسر تاوان وکړو سبا له سهار چې مونږ موبایل وکړو ته خبر راغلی و الله وبخه پلانې مړ دی څوک مړ دی پرون چې ورسره ټینشن و چې سبا به څه کېږي څومره لوی تاوان یې وکړو هغه خبره چې لا ده ته پته هم نه وه چې ژوند ته به راځي د هغې دومره ټینشن چې هغه خپله ورځ یې په ټوله خرابه کړه درته هم زما نصیحت دی او قرآن کې یو آیت دی په دې زړه یې ولیکه الله اکبر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الله وایي تا ته پته نشته کیدای شي الله د دې نه بعد یوه لار جوړه کړي څومره خوږ آیت دی که دا دې په دې زړه ولیکو که نه زه به زما د عادت نه دی چې چاته دا خبره کوم چې زه داسې کوم زه دغه کوم خو بعض خبرې د هسې د فایدې دپاره کله ناکله ذکر کوم نور زه د الله کمزوری بنده یم الحمدلله زما دا عادت دی کله ماته څه مسله راشي که نه دا آیت بلکل ما مخې ته ساتلی لعل الله یحدث بعد ذلک امره کیدای شي الله دې نه بعد څه یو لار کوله وکړي هېڅ پته نه لګي د تا ته چې نن د څه حالات جوړ شوي دي او څه مسلې دي کیدای شي الله دې نه باندې یو نوي لار کوله وکړي څومره د سکون هغه آیت دی دا آیت اصل کې راغلی په کومه موضوع کې دی ځان پرې پوه کړي دا آیت په دې موضوع کې راغلی دی چې الله وایي یو سړی راورږي خپله ښځه طلاقه کړي اولنی طلاق ورکړي دویم نو بیا به دا ښځه عدت تېروي د خاوند په کور کې الله وایي دا عدت تېروي کوم ځای کې د خاوند په کور کې نه به دا په خپله د دې کور نه وځي او نه به خاوندانو ته الله وایي نه به یې تاسو وباسئ نو یا الله ولې
ولې دا ښځه چې طلاقه شوه ده د خاوند په کور کې عدت تېرې، الله وایي لعل الله یحدث بعد ذلك امره، کیدای شي که الله دې نه بعد یو لار پیدا کړي، لار د څه؟ لار د جوړ جاړي، لار د واپسۍ. دا ښځه په مخه دي خاوند ته مخې مخې ته کي، نو کیدای شي دا خاوند په خیمانه شي، یاره دا ما څه ټکی ویلی دې ته ته طلاقه، زه خیر دی هغې ته ووایې هسې چې شوي دي هغه شوي دي او نور ته را واپس کړې ما. یا دې ښځې بد اخلاقي کړې ده، د هغې د لاسه خاوند طلاقه کړې ده، دې ته احساس وشو چې ګوره دا ما څومره غلط کار کړی دی، نو خاوند نه معافي وغوښته، بیا به داسې نه کړو. الله یې ولار راوویسته که نه. نو دا آیت صرف دې سره نه دی، په ټول ژوند کې دا خبره یاده ساته، لعل الله یحدث بعد ذلك امره، کیدای شي الله دې نه بعد سلار کوله وکړي. نو دا نن چې څه حالات دي په تا او تا ته ګران دي، نو زه تا ته دا وایم لعل الله یحدث بعد ذلك امره، کیدای شي الله دې نه بعد یو لار بله کوله وکړي. څه ډېر څه دله درکوي، عزت دله درکوي، خوشحالیانې دله درکوي، خو ما او تا ته پته نشته. نو د تقدیر دا معامله ډېره عجیبه ده. که موږ داسې روان یو که نه، لکه سړی چې په دې ورغوي روان وي، نو په دې ورغوي چې څوک روان وي هېڅ پته ورته نه لګي چې زه په کوم ځای کې ولیږم. څوک نږدې ولیږي، څوک لرې ولیږي، د چا سفر لږ اوږد دی، د چا ته مصیبت مخې ته دی، چا ته غم دی، چا ته خوشحالي ده، چا ته مرض دی، چا ته روغ صحت، او دا د الله رحم دی چې زموږ نه یې پټ ساتلی دي. تاسو ته دا پته شته؟ دا د الله لوی رحم دی چې تقدیر دا قیسې زموږ نه پټه ساتلي دي. یعنې موږ به څومره په غم کې اوس یو سړي ته پته لري چې هفته بعد به زه ناجوړه کېږم، نو هفته مخکې به ورته دی ناجوړه که نه، هفته مخکې به یو هفته بعد به زه ناجوړه کېږم. یا یو سړي ته لکه دا پته وایي چې زما دا رور یا زما دا بچی یا زما دا ښځه یا زما دا پلار دی به چې دی 3 ورځې بعد مري، څومره لوی غم به، څومره لوی ټینشن به. نو دا هم د الله رحم دی چې دا تقدیر یې زموږ نه پټ ساتلی دی. قرآن کریم کې یو آیت دی چې الله رب العزت پکې موږ سره لوظ کړی دی، وعد رباني، وعده ده د چا؟ الله ده. ډېره ناشنا وعده او لوظ الله کړی دی موږ سره. الله وایي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، که ستاسو په زړونو کې دننه څه دي الله ته هغه معلوم دي، که دا خیر و یعنې ستاسو دننه نیت برابر و، نو رب العزت به د هغې په بدل کې هم خیر درکوي. معنی دا شوه خپل نیت ښه ساته، رب العزت تله په ظاهره کې هم هر څه ښه درکوي. د الله رب العزت هغه لوظ چې کوم دی هغې کې یو شرط دی، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که الله رب العزت ستاسو په زړونو کې دا څه چې دي دی ولیدو د خیر والو، نیت د څه د خیر و، دننه زړه صفا و، رب العزت تله په ظاهره کې هم خیر درکوي. نو خپل باطن ښه ساته، ظاهر به در الله ښایسته کړي. او دا لږ ساعت مخکې ما دغه خبره وکړه، هغې سره تړلی شوې خبره ده چې دننه دې په زړه کې څه پراته و، ظاهره کې به درسره هغه شان کېږي. قرآن کې یو آیت دی، ډېر د یرې آیت دی، ډېر د یرې. الله قرآن کې وایي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، الله وایي زه به ورو ورو دوی د داسې ځینې راونیسم چې دوی ته به اندازه هم نه لګي. د الله رب العزت د یو انسان لره د رانیوو ډېرې طریقې دي. موږ خو ډایرکټ دا وایو چې الله راونیو، ذهن ته هم څه راځي؟ عذاب څه شي عذاب؟ زلزله راله، د کاڼو باران شو، ځمکه وچوده، او موږ دې ته وایو. بس ډېره د هیرې خبره ده. ګوره د الله د رانیوو یوه طریقه دا ده
چې انسان باندې د نعمتونه ښه ډېر کړي. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یو طریقه د الله د رانیو دا استدراج دی ته وایي. الله پې دا نعمتونه ښه ډېر کړي ښه ډېر کړي ښه ډېر کړي، نو د ده یو دوه ګمانه پیدا شي. یو ګمان دی چې دا نعمتونه به همیشه وي، ولې ځکه چې هلته الله وله ډېر وخت ورکړي، دا ختمېدونکي نه دي. دویم ګمان د ده دی چې زه ډېر ښه سړی یم چې الله ماله دا هر څه راکړي. او ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي هغه بنده دې په ځان باندې ویرېږي چې هغه د الله نافرمانیانې کوي او سره د الله د نافرمانیانو الله هغه له هر نعمت ورکوي. یو ډېره د یېرې خبره ده. موږ خو ډایرکټ دې ته سوچ کوو، د اکثرو انسانانو دا حال دی، که الله را سره یو احسان وکړي یو نعمت راکړي نو موږ ډایرکټ څه وایو؟ زړه کې م څه راشي چې زه ډېر نږدې یم الله ته، او ځان ته داسې ډېره غره شي چې یعنې زه م څوک یم، او کیدی شي الله په دې طریقې سره تا رانیسي. تا ته څه پته ده؟ کیدی شي د الله دا طریقې د رانیو ستا سره نعمتونه دله درکوي ته پکې ډوب شو په نعمتونو کې. هغه نافرمانیانې د الله چې ته کمې کې هغه ته پوهېدې نه، ځکه چې ته ځان ښه سړی یم. دا خپلې نافرمانیانې تا نظر انداز کړې، ښه لږې په دې ګناهونو کې، او الله دله هر څه درکوي هر څه درکوي، او ناڅاپه دې راونیسي. داسې نه شي کېدی چې کله ته ګناهونه ډېر کوې که نه، او الله دله هر څه درکوي، نو په ځان باندې ګوره ډېر ویرېږه. ځان سره لږ کښېنه چې دا زه څه کوم او څه نه کوم. دا کوم ګناهونه چې ته کوې د دې نه ځان لرې کړه. داسې نه چې رب العزت ته رانیوه غواړي په دې طریقې سره. او نعمتونه انسان ته ډېر میلاوېده او همیشه میلاوېده، دا دلیل د دې نه دی چې الله د ده نه راضي دی. ګورئ کله الله د غریب انسان نه راضي، کله الله د داسې انسان نه راضي چې هغه سره نعمتونو ډېر کمی، ډېر نعمتونه چې الله وله نه یې ورکړي، او کله الله ناراضي د هغه انسان نه چې هغه سره هر نعمت وي سوای نعمت د الله د بندګۍ کولو په صحیح طریقې سره دا ورسره دی. نو دا خبره ګوره ما نوټ کړې ده او ډېره د یېرې خبره ده چې چېرته هم د الله په دې نعمتونو به دوکه کېږي نه. څنګه به نه دوکه کېږي؟ داسې به نه دوکه کېږي چې زه ډېر ښه سړی یم ځکه الله دا هر څه ماله راکړي. نه، وایي دا ټول د الله احسانات دي، او زه د الله کمزور او ګناهګار بنده یم. کله چې دا ټکی تا وي که نه، نو بیا به ته د ځان د اصلاح کوشش کوې چې آخر په ما کې کم ګناهونه دي چې زه د ځان نه لرې کړم. خو چې کله ته دې سوچ کې شو چې زه ښه سړی یم، نو ګوره الله دې رانیسي او ته پې پوهه نه یې. په دې ورسېدې که نه؟ قرآن کې یو آیت دی، یا د یو آیت یو ټوټه ده، او تاسو به ډېره اورېدلي، او ډېره خوندوره خبره ده. الله وایي ان الله يحب المحسنین. الله محبت کوي د هغه چا سره چې د خلکو سره ښه کوي. احسان په دوه قسمه، احسان په بندګۍ د الله کې، د الله داسې عبادت کول لکه الله چې تا ویني، لکه ته چې الله ویني. که دغه مرتبه کې نه نو که ته نه وینې تا ویني. دا ډېره اوچته مرتبه ده په عباداتو کې، الله یو ته موږ ورسوي. او دویم دی احسان کول د چا سره؟ مخلوق سره. د الله دا خلک ډېر خوښ دي. ان الله يحب المحسنین. یو ورځ ما د قرآن تلاوت په منځ کې دا آیت زما مخې له راغی، کوم آیت کې چې دا جمله وایي ان الله يحب المحسنین، نو سوچ چې مې پکې وکړو په دې کې زموږ دپاره لویه فایده پرته ده، لویه فایده. نن سبا ډېر خلک د خلکو سره ښه نه کوي. ولې؟ وایي په چا ښکاره کېږي نه. دا خبره زما غلطه که صحیح ده؟ وایي د ده سره ښه کول په شګو کې میچاجې کول دي. وایي داسې که نه؟ غر له ګټې چلول دي. بل څه مثالونه پکې شته؟ سیند کې میچازې کول دي.
دا خلک ولې خفه دي اصل کې؟ د هغې وجه دا ده چې دوی وایي چې ښه کار به موږ هله کوو چې کله خلک یې ومني چې او دی ښه سړی دی. او ما بعض خلک لیدلي دي ډېر ښه خلک وو، اوس چا سره ښه نه کوي. د رور سره ښه و، د پلار سره ښه و، د مور سره ښه و، د خویندو وروڼو سره ښه و، د خپلوانو سره به ډېرې ښېګړې کولې، اوس نه کوي. ولې؟ وایي زړه مې دې تور شوی دی، هغوی مني نه. او داسې شتي ګوره نمک حرامه ډېر دي چې هغوی ستا ښه نه مني. ما ته به یو سړی وایي ته موږ ته څه وایې؟ نو زه تا ته دا وایم که څوک یې مني او که نه مني الله تا سره محبت کوي. دا پوره نه ده؟ یو سړی زما ښه ومني دا غټه خبره ده، که عرش والا ما سره محبت کوي دا غټه خبره ده. عرش والا چې ما سره محبت کوي دا غټه خبره ده. زما رور دی نه مني چې دی رور ما سره ښه کړي دي، نه دی مني. ځه دی پوه شو، د کار پوه شو، دا به د خویو، دا به د سړیتوب، دا به د اخلاقو راښکاره کړو. نه مني زما هغه ښه. اکثر مسافر ګیله کوي ما ټول عمر مسافري کړې ده. دا مسلې ډېرې راځي. الله دې هر مسافر ته هره مسله اسانه کړي. دا دوی ته ډېره راځي. دې ټول عمر مسافري وکړي، راغلی وړوکی هلک اکثر لاړ په صندوق کې شي، تابوت کې ویسي مړي. او یا چې که په خپله لاړ شي نو هم داسې لاړ شي چې هر څه دوران د هر څه تې تلی، دوران د هر څه تې تلی. نو دی بس بیا اخري دغه لاړ شي کور کې دغه ټوخي موخي کوي یو څو ورځې، او ګردو مسله ورته وي، د زړه مسله ورته وي، او هسپتالونو ته یو څو ورځې منډې وي، بس بیا خبر راشي وي مړ شوی. نو بعضو پکې دا مسله راویستې ده. دا ما یو څو کسان نه واورېده، وایي دا مشران چې د دې ځای نه کلي ته لاړ شي هلته مري. نو ځکه بعض وایي تله مشران له تله ښه نه دي. یو خو دا خبره مرګ چې کوم ځای کې راځي، دویمه دا خبره صحیح ده چې دی هلته مري. ولې دی ځي په داسې عمر کې چې نور اخوا پاتې څه نه دي، نو ته به مري نه؟ تا خو مسافري وکړه 40 کاله، راغلی ته د څو کالو وي، زه راغلی د 20 کالو، اوس ته 80 کاله عمر دی. راغلی ته د څو د 25 کالو، اوس ته 50 کاله عمر دی. راغلی ته د 30 کالو وي، اوس ته عمر 80 کاله دی. نو بس ته چې لاړ شي لږه خوا دې خوا شوي بیا څه دی، بیا مرګ دی. نو هغه دوی وایي دا سړی ملک کې مري. نو مطلب یې دا چې د ملک کیسې چل دی هلته سړی مري، نه ملک کیسې چل نه دی. چل دې کې دی چې تا سره څه پاتې نه و. ته داسې وخت کې لاړې چې د هر څه دوران تلی و. نو هغه یو څو ورځې ټوخي و، یو څو ورځې د هسپتال منډې وې، یو څو مسلې د بچو یې ښودې وي د ځمکې، هغه یې د باندې حل کولې، ځکه چې د مرګ څه پته نه لګي. د جیدادونو مسلې درته پرتې وي. اکثر دا مشران بیا پرې جاپو کي جرګې دي او دغه دا پې د هلکان حل کوي، هغو هم یو بل ته وایي ورو پته یې نه لګي. ولې کیسه پې زر زر حل ته په خپله تېله تلی وي. نو یو څو ورځې ته په جرګو کې کته بری شوې چې دا زما او دا ستا او دا داسې او دا داسې او بیا دا یې نه به د اعلان وشو الله وبخ هغه پلانې مړ دی او مازدیګر او ماسپښین به یې جنازې. ډېر د غم خبر دی چې داسې سړي ته خلک ووایي چې تا څه کړي دي، او ډېرو ته یې داسې ویلي دي. کله چې هغه وروڼه چې هغه واړه وو په هېڅ نه پوهېدو، اګر لوی شو هغوی به یې د مشر ته ووایي تا څه کړي دي. کله پلار ته بچي ووایي تا موږ له څه کړي دي. کله ښځه خاوند ته وایي تا څه کړي، زه دې ټولو ته، کله ملګری ملګري ته وایي تا څه کړي، زه دې ټولو ته دا وایم ته ښه کوه، ته هر وخت ښه کوه. که څوک یې مني او که نه مني ستا رب تا سره محبت کوي. دا پوره نه زموږ دپاره عرش والا زموږ سره محبت کوي. ان الله یحب المحسنین. الله محبت کوي د چا سره؟ د احسان کوونکو سره. اوس که څوک د احسان مني او که څوک یې نه مني، نو دا خبره غلطه ده چې احسان به زه چا سره کوم چې څوک یې مني. نه، څه چې تا سره ښه کوم که نه دا د سره په دې کوم ځکه چې الله راته ویلي دي. بس مخکې منل نه منل دا ستا د سړیتوب سره تعلق ساتي، دا ستا د سړیتوب سره تعلق ساتي.
یعنی د سړیتوب د خاوند سره چې زره برابر ښه وکړي که نه هغه بیا هغه نه هېروي او بې سړیتوبه ته که دا سر په تالي کې کښېږدي که نه نو هغه به ته مې ورځ ووایي مړه خواشه تا څه کړي دي یا دې هغه دې د خپل مطلب دپاره کړي نو ته ښه کوه د خلکو سره یو دا خبره زموږ په معاشره کې غلطه چلیږي دې اصلاح هم کول غواړم وی ښه مه کوه بد نشته دا دومره ورانه جمله ده که نه دومره ورانه د شریعت خلاف ده یعنې ښه مه کوه بد نشته نو الله چې وایي ښه کوئ په دې سره اوس څه وکړو ته خو ماته دا وایي چې ښه مه کوه او د الله چې ماته وایي ښه کوه دې سره به څه کوو او دا ماته چې زما دا ضمیر وایي چې ښه کوه ماته چې زما سړیتوب وایي ته ښه کوه د مور پلار سره د بچو سره د خویندرونو سره معاشرې سره مسلمانانو سره انسانانو سره اوس دې سره څه وایي ښه مه کوه بد نشته دوی به دا جمله هم غلطه ده چې بد نشته ډېرو خلکو ښه نه دي کړي بیا ورته هم بد رسېدلی دي چا دا ویلي دي چې ښه چې چا نه دي کړي هغه ته بد بلکل نه رسي نو پته نشته چې دا قصه ګوره موږ د کوم ځای نه زده کړې ده او دا ګوره دا متل په دې عربو کې هم دی یوازې زموږ قصه نه ده د عربو کې هم دا متل شته ښه مه کوه بد نشته نو دا جمله سراسر غلطه ده ته به ښه کوې اوس که دې سړي تا ته بد در ورسول دا د خپل سړیتوب دقه د ده اصلیت راښکاره کړو خو الله رب العزت به تعالی ستا د دې خو ستا د دې خو بدله به درکوي ها یو فایده د ذکر کم کله داسې شي چې موږ دا ملګري او دا رونه او دا خپلوان د یو بل نه ډېر وخته پورې جدا شو نو کله داسې چې دا یو طرف والا فیصله وکړي وي د ده زما سره نه لګي ځکه جدا دی لکه زه بله په مثال داسې درکم و زما او ستا ملګرتیا ده او زموږ ملاقات چېرته په میاشت کې یو پیر کېږي یا دو کې یو پیر کېږي یا کال کې یو پیر کېږي نو ډایرک هغه بل وایي چې دا دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي ما سره محبت نشته ګوره ډایرک به دا فیصله نه کوي درته زه د قرآن نه یو فایده ذکر کړو کله نا کله لارې بیلول دلیل د دې نه چې موږ د یو بل سره محبت نه کوو خو هغه مجبوري هغه لارې بیلول سي مجبوري اوس ما ته به څوک وایي چې قرآن کې دا خبره شتي دا یو فایده ده زه بیانوم موسی او خضر علیهم السلام کیسه به تاسو ته معلومه ده که خضر اولنی کار څه وکړو کشتۍ کې سوری وکړو موسی علیه السلام ته خفه شو د الله بنده دا اوس وایي ستاسې کار دی نو هغه ورته ویلي تا ته ما ویلي چې ته به غلی پاتې نه شي نه هغه بس وایي کار شوی ده دومره سختي مه کوه پلې نه سړي غږ ویستی نه او تا رانیولې بیا به خیال کوو هغه لاړه غاله کې مړ کړو خضر راولګېدو ماشوم یې مړ کړو هغه ورته دا اوس ستاسې کار دی ځه بې ګناه ماشوم ته راولګېد او مرګ یې ورته وکړو سړی دې مړ کړو هغوی تا ته ما ویلي تا ته ما ویلو چې ته غلی نشي پاتې کېدی وي هغه ورته بس یو موقع بله راکړه یو موقع دا به اخرنی شي هغوی لاړو د بخیلانو کلي ته او ورته ویې موږ لاروي یو موږ په دې لاره تېرېږو مېلمستیا هغوی مېلمستیا موږ نه کوو ښه کلک سترګې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام هلته ناست وو چې ګوري یو دیوال راولېږي خضر علیه السلام راولګېدو هغه دیوال یې نه کړو دا به انشاءالله تفسیر په درس کې دا قصه به تاسو واورېدو نو هغه ته یې ښه ساده سړی هغوی دله مېلمستیا نه کوي ورته ولې دیوالونه جوړوي هغه ورته هذا فراق بیني و بینک بس اوس زما او ستا په منځ کې فراق راغی زموږ لارې جدا شوې خبره به دې شوې تا ویلي چې نور زه تپوس نه کوم غږ نه کوم غږ دې وکړو اوس زما او ستا لارې څه شوې
هغه جدا شي. ګوره لارې د دوی جدا شوې، خو دا دلالت په دې نه کوي چې د دې دواړو د یو بل سره نه لګېده. دا لارې جدا کول وقتي طور دا مجبوري وه. نو زه تا ته دا وایم، امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی یو ځای کې وایي زموږ بعض زړونه دي موږ یې په کلونو کلونو نه وینو، خو په زړه کې ورسره سمه مینه او محبت ساتو. کله دا لارې جدا کېده دا مجبوري شي. همیشه لارې جدا کېده دلالت په دې نه کوي چې زموږ د یو بل سره نه لګي. د دې خبرې مبارک کې هم څه نه لازم نه ده چې زه تا ته وایم چې یاره بس بیا به زه به هلته یم ته به دلته یم، موږ نه به بس صحیح شو، دی زموږ دشمن دی، دی زموږ سره نه لګي، د داسې د دې دغه نه، مجبوري ده. زموږ به لارې جدایي او زموږ به ځای جدایي، زموږ به طریقه جدایي، خو زموږ زړونه به یو بل ته هغه نږدې، زموږ په زړونو کې به د یو بل سره محبت وي. دا خبره د قرآن نه زده کېږي. یعنې دلته لارې جدا شوې د چا؟ د خضر او د موسی علیهم السلام. ستاسو څه خیال دی چې خضر او موسی علیهم السلام د یو بل سره دښمني کوله؟ نه. اخرنی یو آیت ته ذکر کوم او په دې کې داسې خبره ده او داسې نصیحت پروت دی چې ډېرو لږو خلکو به تا ته کړی. یوسف علیه السلام خوب لیدلی و، خوب لیدلی و که نه؟ او خوب کې څه لیدلي؟ نور او سپوږمۍ او ستوري ما ته څه کوي؟ سجده لګوي. یعقوب علیه السلام ته دا خوب بیان کړو چې د هغه پلار هغه ورته یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دا خوب رونو ته بیان نه کړي، یعنې څه چل به جوړ کړي، دا رونو ته بیان نه کړي. فایده به دې چې زموږ دپاره څه ده؟ هغه فایده دا ده خپله هره خبره هر چا ته مه کوه. د یو نیم سړی د زړه نه ډېر صفایي، زړه یې صفایي او نیت یې صفایي، یو چې څه کوي یو بل ته بیان، هر څه بل ته مه بیانوه. کله نا کله غلي کېناستو کې سلامتیا وي. ځکه یعقوب علیه السلام پوه کو یوسف علیه السلام رونو ته به وګوره وایي چې څه نه کړي. نو ته چې څه اراده دې جوړه کړې ده که نه؟ ځکه رسول الله وسلم حدیث کې ګوره دا خبره کړې هم ده، وایي تاسو چې خپل کوم حاجتونه پوره کوئ نو پټ یې ساتئ، ځکه چې هر د نعمت خاوند سره حسد کېږي. خپله ټوله قصه چاته مه بیانوه، هر چاته یې مه بیانوه. مطلب دا دی بعض چاته که بیانوې او ستا پې یقیني وخت یې ورسره تېر شوی، لکه اوس یو سړی راولګېدو یو ملګری چې دی پیژني چې دی زما په خوشحالۍ خوشحالېږي او ما له به مشوره راکړي، هغه ته یې قصه وکړه څه خبر نه. یو خاوند راولګېدو، ښځې ته یې ووایي، پلار راولګېدو، بچو ته یې ووایي، بچي راولګېدو، پلار ته یې. اوس هر ځای کې هر چا ته بیانول چې هلته مې دا اراده ده او دلته مې دا اراده ده او دلته کېدای شي څوک دله څه نقصان درکړي. دا خبره د قرآن نه زده کېږي. قرآن کې کوم ځای کې دا خبره راغلې ده؟ په دې ځای کې ده، سورة یوسف کې. او د دې واقعې نه موږ ته دا فایده راووته چې بعض خپلې خبرې پټې ساته، په بعضو ځایونو کې غلي کېناسته، سلامتیا ده. اگر که دا مخامخ کس د چا نه چې ته دا خبره پټې، اگر که ستا نږدې ملګری، اگر که ستا ورور وي. دلته یعقوب علیه السلام چې یوسف علیه السلام ته وایي چې دا خبره پټه که د چا نه؟ د وروڼو نه، د ورور نه بل نږدې څوک دی؟ خو بعض خبرو پټولو کې څه ده؟ سلامتیا ده. په دې به اکتفا وکړو او باقي چې کومې خبرې ما را جمع کړي دي هغه به انشاءالله بل یو نشست ته پرېږدو. تاسو ته ما دا خبره ذکر کړې وه چې دا به قرآني مجالس، دا به یو اوږده سلسله دا به ختمو نه موږ، چې کله موږ ته موقع میلاویږي موږ به د قرآن د بعضو آیتونو یا د قرآن د آیتونو د بعض برخې قصه به او خبره به کوو چې موږ د الله په دې کتاب باندې پوه شو، د دې نه څه زده کړو. او اعلان به تاسو لیدلی مې د دورې هغه انشاءالله روانه جمعه نه، د هغې نه بعد چې کومه جمعه ده هغې باندې به افتتاحي درس وي په 11 شعبان باندې. الله رب العزت دې موږ له دومره ژوند راکړي چې د هغه دا کتاب پکې بار بار ووایو. او الله رب العزت دې زموږ دا زړونه
یو بل ته صفا کړي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.